السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته راغلاست. نن زمونږ درس د دې څلورو کلمو په باره کې دی، یا دا څلور لغاتونه څه دي، څه معنا لري، چیرته او څنګه استعمالیږي. ډیر زیات کسان د دې څلورو کلمو په استعمال کې ګډوډ کیږي، یعنی معنا یې ورڅخه ګډوډېږي، یعنی یو په ځای بل استعمالوي. په دې ویډیو کې دا به تاسو لپاره تشریح کوم چې دا څلور واړه څه معنا لري، په کوم وخت کې کوم یو استعمالولی شو. سره د مثالونو ویډیو تر اخره وګورئ. سره د مثالونو تشریح کوم، تاسو به ډیر ښه ورباندې پوه شئ. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ. هر کله چې یو نوی او تازه ویډیو شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن درشي او خبر شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. لومړی امونې. امونې وای راوړلو ته. امونې معنا راوړل. هر هغه شی چې مثلا ژوندی وي، یعنی انسان شو یا پیشک شو یا مثلا سپی شو، ټول هغه شیان چې ژوندی دي او ساه لرونکي دي هغوی لپاره امونې استعمالوو. امونې معنا راوړل. صحیح شو. په دې مثالونو کې اوس وګورئ. Il amène son chat à la maison. Il amène son chat à la maison. Il amène son chat à la maison. هغه خپل پیشو کور ته راوړي. Amène امونې. صحیح شو. Il amène هغه راوړي son chat خپل پیشو à la maison کور ته، ځکه چې پیشو یو ژوندی دی. Tu amènes tes parents. Tu amènes tes parents. تو خپل والدین راوړه. Tu معنا تو، amène راوړه، tes parents خپل والدین. دریم مثال کې وګورئ. J'amène mes amis à ce soir. J'amène mes amis à ce soir. J'amène mes amis à ce soir. زه خپل ملګري نن ماښام ته راوړم. یعنی زه خپل ملګري نن ماښام ته راوړم. امونې راوړلو ته وایي. ټول هغه شیان چې ژوندي دي هغوی لپاره امونې استعمالیږي. اوس دویمه کلمه ورپسې apporter. apporter معنا هم راوړل. apporter هم راوړلو ته وایي، خو لیکن ټول هغه شیان چې ژوندي نه دي غیر ژوندي دي، مثلا ګلاس شو، اوبه شو، موبایل شو، یعنی هغه شیان چې ژوندي نه دي هغوی د راوستلو لپاره apporter استعمالیږي. امونې apporter دواړه راوړلو ته وایي، خو لیکن امونې هغه شیان چې ژوندي دي هغوی لپاره استعمالیږي. apporter هغه شیان چې یعنی غیر ژوندي دي، بیجان دي، هغوی لپاره استعمالیږي. اوس راځئ په دې مثالونو کې وګورئ. Il m'apporte un verre d'eau. Il m'apporte un verre d'eau. Il m'apporte un verre d'eau. هغه ما لپاره یو ګلاس اوبه راوړي. وګوره apporte یعنی راوړي. un verre d'eau یو ګلاس اوبه ژوندی نه دی. apporte-moi un gâteau s'il te plaît. apporte-moi un gâteau s'il te plaît. apporte-moi un gâteau s'il te plaît. ما لپاره یو کیک راوړه په مهربانۍ سره، یا په مهربانۍ سره ما لپاره یو کیک راوړه. لکه څنګه چې کیک یو غیر ژوندی دی، apporter ورته استعمالو راوړلو لپاره. دریم مثال کې وګورئ. Je vais
vous apporter un cadeau. Je vais vous apporter un cadeau. Je vais vous apporter un cadeau. زه به تاسو لپاره یو تحفه راوړم. زه به تاسو لپاره یو تحفه راوړم. Un cadeau یو غیر ژوندی دی، نو دې لپاره apporter استعمالو. Je vous apporter un cadeau. زه به تاسو لپاره یو تحفه راوړم. اوس دریم کلمه emmener. emmener emmener معنا وړل. emmener وای وړلو ته. دا هم په هغه وخت کې استعمالو هغه شیان چې ژوندی وي، ساه لرونکي وي، لکه انسان. هغه شیان چې مثلا ژوندی وي هغوی لپاره emmener استعمالیږي، وړلو لپاره. په دې مثالونو کې اوس وګورئ. Il emmène les enfants à l'école. Il emmène les enfants à l'école. Il emmène les enfants à l'école. هغه ماشومان مکتب ته وړي. هغه ماشومان مکتب ته وړي. په دغه وخت کې چې les enfants ژوندي دي، نو وړي وړلو لپاره چې استعمالیږي emmener. چې دا په خاله جاری کې اخلو emmène. دویم مثال. J'ai emmené Ahmad au restaurant. J'ai emmené Ahmad au restaurant. J'ai emmené Ahmad au restaurant. ما احمد رستورانت ته ویوړو. صحیح شو؟ یا ما احمد هوټل ته ویوړو. J'ai emmené معنا ما ویوړو. دویم حالت دی. لکه اوس دریم مثال کې وګورئ. Ce train vous emmènera à Paris. Ce train vous emmènera à Paris. Ce train vous emmènera à Paris. دغه ټرین به تاسو پاریس ته وړي. دغه ټرین به تاسو پاریس ته بوزي. په راتلونکي زمانه کې دی. emmener په راتلونکي زمانه کې استعمال شوی. اوس راځئ څلورمه کلمه یا څلورم لغت یا څلورم فعل emporter. emporter emporter دا هم وړلو ته وایي. emporter معنا وړل. دا هم هغه شیانو لپاره استعمالو کوم شیان چې ژوندی نه دي، غیر ژوندی شیانو لپاره استعمالو چې بېجان دي. صحیح شو؟ لکه apporter غوندې هغه راوړل، دا emporter وړل. مثالونو کې وګورئ. Il emporte un sac. Il emporte un sac. Il emporte un sac. هغه یو بیگ وړي. Il emporte un sac. هغه یو بیگ وړي. دویم. Elle emporte le bébé dans les bras. Elle emporte le bébé dans les bras. Elle emporte le bébé dans les bras. هغه ښځه ماشوم په غېږ کې نیسي وړي. یعنی هغه ښځه ماشوم په غېږ کې وړي، یعنی په غېږ کې نیسي او وړي. صحیح شو؟ په دغه وخت کې مونږ خو ویل چې emporter شیانو لپاره استعمالیږي او دلته ماشوم لپاره راغی. ماشوم هم خپله نشي حرکت کولی. صحیح شو؟ هغه هم ښځه مور خور نیسي، یعنی بیا یې وړي. دې له خاطره ماشوم لپاره هم emporter استعمال کو. دریم مثال کې تاسو ګورئ sur place ou à emporter. کله چې تاسو یو هوټل ته لاړ شئ، یو رستورانت ته لاړ شئ، نو هلته تاسو یو مثلا یو برګر واخلئ. هلته تاسو لپاره وایي چې sur place ou à emporter. یعنی په همدغه ځای کې کینی دا برګر خوري یا دا برګر وړي ځان سره.
a emporté sur place معنا په ځای کې یعنی په همدغه ځای کې او یا a emporté معنا وړلو لپاره یعنی همدلته خوري او که ځان سره کور ته وړي دا په هغه وخت کې استعمالیږي sur place یعنی په ځای کې او یا a emporté معنا ځان سره وړلو لپاره emporté معنا وړل دا زمونږ درس و امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ که چیرې کوم مشکل لرئ همدغسې نورو فعلونو کې ګډوډ کیږئ یا په معنا باندې نه پوهیږئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او راتلونکي درس کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو په مخه